کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. نوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بخت الله جان حسرت او تاسو به ګورئ زما دا خاصه خپرونه ما سره په پښتو پوینټ ټي وي باندې. مینوالو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو خوا په پوره دنیا کې د کووډ 19 دا وبا چې کومه خپره ده او لوی قتل عام یې وکړ، دا یو ډېره لویه مسله ده. خو بل خوا د کووډ 19 د روکتام دپاره او د دې د خورېدو د رفتار د کمولو دپاره پوره دنیا لګیا ده سوچ او فکر کوي چې په هغې کې د دې کووډ 19 ویکسینیشن هم شامل دی. کتونکو د مختلفو ملکونو د وسازو کمپنو د کووډ 19 ویکسین تیار کړي دي او د صحت عالمي ادارې او د مختلفو ملکونو د صحت ادارو دغه کووډ 19 د ویکسینو د لګولو په هنګامي توګه باندې اجازه ورکړې ده. د یوې اندازې مطابق د کووډ 19 چې کوم ویکسین تیار شوي دي نو دا د 80 نه د 80% پورې کارآمد دی او د کووډ 19 د روکتام لپاره موجود. خو بل اړخ ته په پوره دنیا کې یو داسې ډله او یو داسې لابي موجوده ده چې هغه کووډ 19 ته هم ګپ وایي او د کووډ 19 د ویکسینیشن او د ویکسینو مخالفت کوي. کتونکو 13 ورځ 88 کلن یو فرانسیسي ساینسدان لوچ مونیتین یو نوبل انعام یافته ساینسدان دی چې دغه ساینسدان د کووډ 19 د ویکسینو په حواله باندې په فرانسیسي ژبه کې 14 منټه یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو. د دې په حواله باندې یو خبر په اخبار کې چاپ شو. د اخبار خو نوم نشته چې دا کوم اخبار دی، خو د اردو اخبار دی او دا خبر په سوشل میډیا باندې وایرل شو. په دې خبر کې دا خبره شوې ده چې د کووډ 19 ویکسین چا کړي دي هغه به 2 کاله کې دنه مري. کتونکو لوچ چې کومه خبره کړې ده زه به په دې حواله باندې تاسو سره وروستو خبره کومه چې دغه ویډیو حقیقت څه دی او لوچ دا خبره ولې کړې ده او د څه مقصد لپاره یې کړې ده. کتونکو زه د کووډ 19 یعنی د کرونا وایرس د ویکسینیشن په حواله باندې تاسو سره مختصر خبره کول غواړم. کتونکو په چین کې د جنوري د میاشتې نه د 20 مئی پورې 70 کروڑه خلکو ته د کووډ 19 ویکسین شوي دي. دغه رنګې په امریکا کې 14 کروڑه او 50 لک خلکو ته او په برتانیا کې 80 لک خلکو ته د کووډ 19 ویکسینیشن شوی دی. د دنیا لویو عالمي لیډرانو چې په هغې کې د امریکې صدر، د برتانیې صدر، د فرانس صدر، د مصر صدر، د سعودي عرب ولی عهد، د دوبۍ امیران، دغه رنګې د چین صدر، وزیر اعظم، د پاکستان وزیر اعظم، ټولو وزیر اعلی، گورنرانو، صدر، وزیرانو د کرونا وایرس ویکسین لګولي. څوک چې دا خبره کوي چې د کرونا وایرس ویکسین سازش دی او بیل ګیټ په دې سازش کې ملوث دی، نو دغه بیل ګیټ هم د کووډ 19 ویکسین لګولي دي. ستا د وطن لوی ډاکټرانو بلکې ستا په وطن کې چې د طب د شعبې سره کم خلک وابسته دي هغه ټولو خلکو د کرونا وایرس ویکسین لګولي. لوی علماو، سکالرانو، استادانو، ساینسدانانو، ډاکټرانو، یعنی هر چا د کرونا وایرس ویکسین لګولي دي او لګیا دي لګوي. کتونکو زبا د کووډ 19 د ویکسینو په حواله باندې د لوج په فرانسیسي ژبه کې دغه 14 منټه ویډیو په حواله باندې تاسو سره خبره کوم. کتونکو اولنۍ خبره خدا ده د لوچ دغه انټرویو چې تاسو وګورئ او واورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې لوچ په خپل دغه انټرویو کې هرگز دا خبره نه ده کړې چې چا د کرونا وایرس ویکسین لګولي دي هغه به په 2 کالو کې دنه مري. او که چېرته دا خبره رښتیا نو د جنوري نه د 20 مئی پورې چې کومو خلکو د کرونا وایرس ویکسین لګولي دي نو په کار خدا ده چې په هغې کې خو 10% خلک مړوي. دویمه خبره دا ده چې لوچ چې کومه ویډیو وایرل شوې ده دغه ویډیو لبو لباب دا دی
چې لوچ په خپل ویډیو کې وایي چې په کومو ملکونو کې او کومو خلکو د کرونا وایرس ویکسین کړي دي را روان د کرونا وایرس لهر به انتهایی مهلکی د کرونا وایرس له کبله د مړو د کېدو شرح کې به اضافه کیږي او د هغې وجه هغه دا بیانوي چې کرونا وایرس خپل شکل بدلی لہذا د دې ویکسینو د لګېدو سره به د کرونا وایرس شکل بدل شي او بل لهر چې راځي هغه به انتهایی مهلکي او په هغې کې به د مړو شرحه ډېره سوی وای خو کتونکو د دنیا د ماهرینو مطابق د لوچ دا خبره هم په مفروضو باندې مبني ده او داسې هرګز نه ده کتونکو د لوچ د دغه ویډیو په حواله باندې چې کم اخباري خبر په یو اخبار کې چاپ شوی دی د اردو اخبار دی د دغه اخبار خو اول د سره نوم نشته او زما خپله یو اندازه دا ده چې دا خبر به ضرور د ملتان اخبار به وي او هغې دا قسم څیزونه راوچتوي په سوشل میډیا باندې او په دغه خپلو برای نام دغه وړو ډیمې اخبارونو کې هم راوچتوي چې په خلکو کې ویره خوره شي او هغې دا کوشش کوي چې داسې حالات جوړ کړي چې خلک د دې ویډیو او خلک د دې اخبار وګوري کتونکو یقینا چې فرانسیسي ساینسدان لوچ یو ډېر لوی ساینسدان دی په 1980 کې د یو وایرس دریافت کړ چې د هغې په نتیجه کې په 2008 کې دته نوبل انعام میلاو شو او د نوم د طب او ساینس په میدان کې ډېر لوی نوم دی او د طب د شعبې سره د دنیا لوی ساینسدانان او د طب د شعبې سره وابسته لوی ماهرین دا خبره کوي چې لوچ د خپل نوبل انعام نه غلطه پیدا اوچتوي خلکو ته غلط معلومات ورکوي او در اوسه پورې چې هغه کم معلومات ورکړي هغه ټول غلط ثابت شوي کتونکو د دې تحقیق نه پس بنده په اسانه باندې دې خبرې ته رسي چې لوچ څه ویلي دي اول خو هغه په مفروضو باندې مبني د هغې هیڅ حقیقت نه صرف او صرف په خلکو کې د یرې خورولو دپاره دا خبرې کوي او خپل ځان په خلکو باندې خپل نوبل انعام په خلکو باندې مني بل اړخ ته دا خبر هم د دې تحقیق نه مخې ته راځي چې لوچ په خپله ویډیو کې هرګز دا خبره نه ده کړې چې د کرونا وایرس ویکسین چې چا کړي دي او یا کوي هغې به په 2 کاله کې دننه مري کتونکو زه د پښتو پوینټ ټي وي په سکرین باندې د دې خپلې خپرونې او ویډیو په ذریعه باندې تاسو ته دا پیغام درکول غواړم چې د کووډ 19 ویکسینیشن شروع دی ټول خلک لاړ شئ رجسټریشن وکړئ خپل شناختي کارډونه ځان سره واخلئ او کوم ځای کې چې د کووډ 19 ویکسینیشن سنټر دي هلته لاړ شئ او خپل ویکسین ځان ته ولګوئ او دې نه مخکې خپل رجسټریشن هم په 11:16 باندې د خپل موبایل نه مفت میسج وکړئ او خپل ځان د کووډ 19 د ویکسینو دپاره رجسټر کړئ تاسو ته به یو کوډ راشي بیا دغه خپل کوډ او ځان سره خپل شناختي کارت واخلئ او د کووډ 19 د ویکسینیشن سنټر ته لاړ شئ هلته په اسانۍ باندې به تاسو ته د کووډ 19 ویکسین لګي دا کووډ 19 د ویکسینو په حواله باندې عام خلک وایي چې ته کله لاړ شي او د کووډ 19 ویکسین لګې دا ډېر زیات درد کوي او دا ډېر زیات اذیت بنده ته ورکوي دا بالکل ګپ دی هیڅ خبره داسې نشته بالکل پوهه به پرې نشي لکه څنګه چې بنده مچۍ وشي چې تاسو پاک رب یقین وکړئ ما خپله باندې کړي دي بنده پرې بالکل نه پوهېږي د کووډ 19 ویکسین هغه سیف دي د ټولو خلکو دپاره اوس د 1900 کالو نه بره چې څونه خلک دی ټولو ته د کووډ 19 ویکسین لګولی کي او دې سره دا خبره هم ځان سره نوټ کړئ کم خلک چې حج ته ځي کم خلک چې عمرې ته ځي د کووډ 19 د ویکسینو د لګولو سرټیفیکیټ به لازمي د ځان سره ساتي یا کم خلک بهر دنیا ته ځي هغې له پکار دي چې هغې سره د کووډ 19 ویکسینیشن سرټیفیکیټ ورسره وي هغې ته به اجازت نه ایرپورټ ته به هم نه پرېږدي نو کتونکو لازمي خبره ده چې موږ د کووډ 19 ویکسین په خپله هم ولګو او نور زمونږ د خواوشا هغه خلک چې د هغې په ذهن کې د کووډ 19 د ویکسینیشن په حواله باندې شکوک او شبهات ناست دي چې هغې موټیویټ کړو هغې دې ته تیار کړو چې هغې د کووډ 19 د ویکسینیشن سنټرو ته ځان ورسوي خپل د کووډ 19 ویکسین ولګوي. ډاکټر خیر محمد دی او دلته شریګل هسپتال کې ایز انچارج کار کوم تېر یم کار راسي د کووډ باره کې به یو څو خبرې کوم د عام خلکو د آګاهۍ لپاره
چې ولې چې لکه نن سبا د خلکو کې ډېره زیاته یاره ترهه خپره شوې ده چې لکه دا ویکسین چې کوم دی دا لکه دا سړی مړ کېدی شي او بچي نه کېږي او مختلف قسمه غواګانې دي. په دې سلسله کې به یو څو خبرې زه وکړم چې مطلب دا چې پر خلکو د ذهن د یاره درهه کېږي چې دغسې به ختمه شي. اول خبره خو دا چې لکه فرض کړه دا فرض کړه دې کې څه مسله وه یا دا خطرناک و یا دې کې څه مضر اثرات وو مطلب یې ډاکټرانو به نه کول. موږ سټارټ خپل ځان نه اخیستی. تاسو موږ مثال وګورئ چې موږ ځان والنټیر کړی دی. ټول ډاکټرز پاکستان کې ټرو آوټ د ورلډ باندې دغه شان سچویشن دی. مطلب دی په دې کې دا به مطلب دی موږ تاسو ته پته چې موږ څه نه څه سبق ویلی دی د علم راځي څه نه څه شته. نو په ډول دغه موږ به یېرېدو موږ به ویکسینونه کړل چې هر چا ته خپل ځان خوږ دی. په بهرحال خیر دغه عام سړی کې څه نه څه غیر شته نو هغه یې ټوله معلومه یو څو خبرې وکړو. اول خبره خو دا چې لکه دې څه خاص سایډ افیکټس یې نشته. مخکې لکه دا لګېدلي نه وو نو دې کې مختلف دغه وو چې داسې به مطلب دی تبې به راځي او سړی به مطلب دی چې علاقې به بې حالکۍ به او مختلف قسم دغه وو. اوس شکر دی موږ ولګول موږ ته هېڅ ریاکشن نه شي. دویمه خبره دا چې موږ سټارټ کړي دي دلته دا یو هفته وشو دی خپل سرطان او شکر الحمدلله موږ ریګولر مانیټرینګ کوو ډیلي بیسس باندې. موږ ته اوسه پورې هېڅ داسې ریاکشن نه دی راغلی نه چا څه کمپلینټ کړی دی نه چا بل څه دعا کړې ده چې لکه د دې سره موږ ته دا ریاکشن وشو موږ یې ابزرو کوو. بله خبره دا چې لکه عوامو ته زه دا خواست کوم چې دا هسې پروپیګنډي مه کوئ. د اخبار کې یو بیان ما خیال ده شایع شوی په فیسبوک باندې هم راغلی په سوشل میډیا باندې خپور شوی نو هغه ډېر زیات د هغې نه ټیرر غوندې پیدا شو چې لکه مطلب دا چې دا به دویمه کال سړی په 2 کالو کې ووځي. څه وخت پورې هغې سره خلکو کې دغه وه یاره چا ویکسینو ته غاړه نه کېښوده. اوس ورو ورو بیا هغه دغه شروع شوي دي څه د ګورنمنټ طرف نه مطلب دی هغه ورته کېږي حوصله افزایي کېږي. زه ورته موږ خپل دا کوشش کوو چې لکه مایل وکړو دې طرف ته. نو زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم انشاءالله چې دې کې به تاسو سره هېڅ نقصان نه دي. فایدې ډېرې دي. دا تاسو ته فرض کړه موږ څوک وایي چې 70% پروټیکشن ورکوي څوک 50% ورکوي. زه دا وایم خو دا تاسو ته 10% پروټیکشن هم ورکوي نو دا لږه ده. یو سړی ته یو شی تا د مرګ نه بچ کېږي نو هغه مطلب دی چې هغه لګول پکار دي که نه دي لګول پکار دي. ژوند ډېر خوږ شی دی. خلکو په پروپاګانډو کې مه راځئ او ویکسینونه دې سره خپل کوربه بخت الله جان حسرت ته دا بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي. په بله خپرونه کې به د یو بلې موضوع سره زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د خپل ځان خیال ساتئ. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.